اسلام آباد په وفاقي پوهنتون کې د زیارت په ورځ د زده کوونکو د یو تنظیم پښتون سټوډنټ فېډرېشن د سیوري لاندې د فاټا اصلاحاتو په اړه سیمینار وشو چې پکې د عوامي نشل ګوند د جنرال سکرټري میا افتخار حسین او د خېبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجګل په ګډون یو شمېر نورو خلکو ګډون وکړو. په غونډه کې ګډونوالو له حکومته غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې د زر تر زر په خېبر پښتونخوا کې ورګډ کړي چې دارن قبایلو ته هم لکه د نورو پاکستانیانو حقونه ورکړي شي. د پښتون سټوډنټ فېډرېشن د پنجاب صدر ندیم سرور وویل د دوی مشران هم غواړي چې قبایل د خېبر پښتونخوا سره ورګډ کړي او دوی زده کوونکي هم دا غواړي او د دې مسلې یوازینی حل په خېبر پښتونخوا کې ورګډول دي. دا اوس چې کوم اصلاحات کیږي نو دې کې د فاټا د پارټول کې موضوع حل چې کوم دغه په دې ټیم کې د خېبر پښتونخوا سره مرجر زګه دي چې فاټا انحصار زیات تر په خېبر پښتونخوا کې دي، فاټا د خلکو کاروبارونه په پښتونخوا کې دي او دا په دنیا کې تحریکونه چلیږي چې هغه وایي چې یاره موږ جدا کړي یا موږ ازادي غواړو. فاټا واحد ځای دی چې هغه تاسو ته وایي چې یاره موږ ځان سره واخلئ، موږ ځان سره شریک کړئ، موږ تاسو سره اوسېدل غواړو. نو دغه جي په دې کې چې کوم یو مین ډیفرنس دی. سیمینار کې ګډونوال د خېبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجګل مشال راډیو ته وویل چې دوی سره د پاکستان وزیر اعظم لوست کړي چې ډېر ژر به د فاټا اصلاحاتي عمل شروع شي. نوموړي د فاټا د ځوانانو د هلو ځلو په اړه وویل زموږ ځوانان راوچت شوي دي ان شاء الله تعالی. اول خو به بغیر د څه نقصان نه لکه څنګه تر اوسه پورې مونږ چا دا ناره ونه وله چې پاکستان مرداباد یا دا چې د پاکستان جنډه ونسوه د دومره قربانیانو باوجود ان شاء الله زما د یقین دی چې موږ ته به د خپل حق حاصل شي ځکه چې زموږ په دسمبر کې د های کورټ سپریم کورټ ایکسټنشن وادم شوې ده او بیګه چې کومه خبره چلې ده چې د 3% ان اف سي په حواله سره گورنر سره کارسپونډنس شوی دی د موږ د فاینانس منسټري او د دې سره وزیر اعظم دا وادم زما سره کړی و چې کله د خېبر پښتونخوا او د بلوچستان د پښتون ازادي صوبایي اسمبلی نو په هغه وخت کې به موږ د فاټا والا سیټونو هوم ورک د قبایلي سیمو د زده کوونکو ځوانانو یوې جرګې د وروستیو کې د فاټا اصلاحاتو لړکې د پاکستان د وزیر اعظم په ګډون د یو شمېر الله چارواکو سره لیده کاته کړي. د دغه جرګې یو غړي فرهاد علي مشال راډیو ته وویل چې دوی په د پاکستان هر چارواکي ته ورځي چې فاټا اصلاحات عملي کړي. کوم فرست سټپ دا و چې موږ د سیاسي خلکو مشرانو سره ملاو شو ځکه چې یو لیډر په یو پورې خبره کوله بل په بل پورې خبره کوله هغه موږ صرف اورېدو پورې محدود وو. چونکې زموږ فرست سټپ دا و چې موږ د ټاپ لیډر سره ملاو شو چې آیا د دیونه موږ دغه خبرې زبانی واورو چې په دغه خبرو کې څومره حقیقت دی. نو هغه خلکو سره ملاو شو صرف زموږ یو ملاقات د آرمي چیف سره پاتې دی هغه به زموږ بل ورځ دوه ورځې کې دنه زموږ د آرمي چیف سره ملاقات دی. داغه نه بعد چې دی به موږ یو غټ پاټا یوث کنونشن کو په اسلام آباد کې او داغه نه بعد کو بیا زموږ خبره نه منل لګیدل نو موږ به باقاعده کو د درنه وا کو د پروټیسټ وا کو د الیکشن بایکاټ وا کو پاټا یوث چې دی هغه به دا مسله بالکل نه پریدي. سخت قسم مشکلات چې مخه درازي سخت هر قسم شتون ته موږ تیار یو خو زموږ د ټارګټ دار چې پاټا په کې زم شي خو سخت قسم رکاوټونه موږ مخه دراتلا هغه موږ کراس کو خو موږ خپل منزل ته ځو. اسلام آباد کې خبریال او د قبایلي چارو تجزیه‌کار حسن خان مشال راډیو ته د فاټا اصلاحاتو په لار کې د خندانو په اړه وویل. لیکن نور سم نشته خلک وی چې دا 100 ارب روپے دي دا 100 ارب روپے سرکار ته شیم نه دي هغه چې وی مونږه شامل کې مونږه نه شاملو دغه بنیادی وجه ده چې دا مین سټریم شو. یو خو ستاسو خیبر پښتونخوا دغه سیوا کیږي بل شهر سیوا کیږي بل پولیټیکل سټرنث سیوا کیږي او دې ته ما په خیال د پنجاب اشرافیه چې کومه ده عام پنجابي نه عام پنجابي ستا په شان د ما په شان سفر کیږي خو د پنجاب اشرافیه کاغه د جرنیل دی کاغه د بیوروکریټ دی کاغه د پولیټیکل لیډر دی هغه د دې نه یریږي یو هیسټوریکل فیر په ذهن کې د دې د وجه خلک سب ماته خو دغه ښکاری نور خو چې کوم حالات دي د فاټا خلک غواړي پولیټیکل پارټي غواړي علماء غواړي یوت غواړي فوج غواړي سرکار غواړي بیا همکار نه کیږي نو خدای یو فیر نه جګړه د ښکاری نور خو د سنخ د فاټا اصلاحاتو په اړه تر اوسه دوه نظرونه مخې ته راغلي. یو ډله وایي چې قبایلي سیمې د په خېبر پښتونخوا کې ورګډې کړې شي او بل وایي چې ځان له صوبه دې ورته ورکړې شي. سراج ظهیر مشال راډیو اسلام آباد.